نن مو له خیره سره غزني ولایت قره باغ ولسوالۍ بازار کې مو یو مستحق نفر پیدا کړی دی چې د کلینیک مخ ته پارکینګ لري، د بازار د کلینیک مخ ته. السلام علیکم ورحمت الله. د خدمت خیریه بنسټ ګرانو لیدونکو، خدای تعالی دې وکړي جوړ روغ او صحتمند یاست. نن مو له خیره سره غزني ولایت قره باغ ولسوالۍ بازار کې مو یو مستحق نفر پیدا کړی دی چې د کلینیک مخ ته پارکینګ لري، د بازار د کلینیک مخ ته. نو د دې سره څو خبرې کوو، ژوند مشکلات یې اورو. چا د ځوانه څنګه یې؟ په خیر یې؟ خوشحاله خیر خوشحاله غریب خو نه یې؟ الحمدلله. اوکې شکر. نوم مبارک شه. نوم عبدالرحمن. عبدالرحمن. د کوم کلي؟ د نیازو د اوسېدونکی یم. ښه. اصلي جنګ په زردالو کې دی، بیا اوس راغلی په نیازو کې کار کوي. څه کار او غریبي کوي؟ کار غریبي خو همدغه شفاخانې د مخه مې د هلته پارکینګ ده، دا موټرسایکلان موټران هغه ورځ د مخه دا نظام چې بدل شي، بیا رالم دا شهادت مسؤله ده دا شفاخانه کې چې ما سیافتیان ورته د خپل پایښت بیان کړو. زه دا په داسې ښه ماهي بیان شی نه لرم، نو نه شم کولی چې کار بار وکړم. بیا راته وویل نو ته انتخاب کړه، ته څه شی کوې او څه کار کوې. ما ورته وویل دغه کتاب کاري او د کار ځواني راسره بل کار خو نه نصب کړه. هلته به دا موټرسایکلان دروم پنجه څو روپۍ د ورځې پیدا کړي؟ ولا 100 افغانۍ او نیم 100 افغانۍ 200 افغانۍ په ډېر وخت کې 200 تکلانو یو هفته او چهارشنبه دغه 200. کور مشکلات پیل کېږي؟ یا ګزاره خو شمال ګزاره دا چا په چا یا ته په بازار کې یو داسې نیم یو څه فلان یا دوه چې یو خلک غوړ دی یا پاکټ شي نه را لاس او پښه دې لاس په دې ډول کومای په لاس په ډول مې اته مورې څو په چابلا خو دې څو کې را کې څو وایي څو وایي ته دا شابات کو یا ته خو نو ځان خلک وشل کم خبر څو پای وادي رجوع تان تراس یا ما دي کور حالات ما دي نظام حالات واخ خدای تعالی چاره وکړه ټول مسلمانانو سره د خدمت سره خیریه بنسټ لري. الله تعالی یو ملګري 5000 افغانۍ د تاسو ونیستا خلکو ته راغلي دي. دعاګانې به وکړئ. الله تعالی دې نه خواړي، خدای تعالی دې پښین چونه کوي، الله تعالی دې تاسو د دنیا وکړي، الله تعالی دې نور مونږ ته توکي. څه دې کبل شرط الله دې ته تصاو وکړي، الله دې ته رضا وکړي. دا نورم دا پایښ وکړي، نورم دا بل خدای سره کوي له ما سره کوي. یو ډېر غریب یو ډېر پرې چنيان پیدا شو مرسته او کوم ډېر حالات سره خلاف دي. نو زه غواړم دا مریدانیا بوزم یا کابل ته یا پاکستان ته یو تطاویر وکړم په څو بجو د ورور د مور د بل احتیاج یم خو ګوره نه وړه چې خپل پلار ته پسونه وینې ولاکه سلام سنت سلام دعا چې ولاکه په خپل کور کې په ښه وجه ولاکه پرېږدي. نو نو خواهش لرم چې نور کومک راسره وکړي. او بلکې مولوي شریف کاش پر روان ده، خصوصا تا ته د خدای تعالی دغه قبول کړي، الله دې د خدای رضا ته وکړي. مولوي شریف کاش پته په 12 باندې کاش پته ورته په نیت کې چې یوه دغه ګورنۍ ورځې دې سره راوړم او اطمینان راکړې ورکړه چې په دې نیستي کې زه صدقات ونه کړم نو دا په ابادي خو بیا په وضعکه وکړه. نور نن د دوی څخه دا خواهش چې ما سره همکاري وکړي، یوه خلته غواړي یو بوتل غواړي سیات نوم له به وشکړو دا به دې ته په دې ښه شپه کې ګډون ماشاءالله. دوستانو عبدالرحمن ورور دومره ښه احساس لري په دې غریبي کې. ما د ښې شپې په خاطر خیرات کوم. الله تعالی جلاله هغه دنیا سره په دې دنیا کې د خدای تعالی دغه په سپین مخ سره یو ځای کې بیا مې خدای تعالی په دې دنیا نه مې خدای تعالی په دې دنیا شنو دا کوي نه مې خدای تعالی شکر د الحمدلله نه چسیم نه پودریم نه محتاج یم. شکر دلیل الحمد استی د الله تعالی له طرفه ته نشته د الله تعالی ارته د الله تعالی په دغه کوو ارته چې الله تعالی مقرر کړي. ګرانو لیدونکو له تاسو ټولو مو میله ده چې داسې مستحقو خلکو لاسنیوی وکړئ. نو الله تعالی خو مهربانه ده، خدای تعالی دې ټولو مشکلات حل کړي. نو له تاسو ټولو میله ده چې موږ سره کومک وکړئ. انشاءالله موږ به په خپله وسه پورې په امانتداري سره تر داسې غریبو فامیلو پورې رسوو. الله دې چې نور نو تر بلې خپرونې خدای په امان.